د بامیانو سرپرست والي د اختر په لومړۍ ورځ د یاد ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه. د بامیانو ولایت د مطبوعاتي دفتر په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد ولایت سرپرست والي مولوي عبدالله سرحدي د بامیانو ولایت د محبس له زندانیانو سره له نږدې ولیدل. له هغوی سره یې خبرې وکړې، د زندانیانو اړتیاوې او غوښتنې یې واورېدې او د اختر مبارکۍ ترڅنګ یې زندانیانو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به زیاتی نه کیږي او ټول حقوق به یې که شما هیچ وقت در زیر شما این نباشه که خدا ناخواسته در مقابل شما ظلم میشه یا در محاکم یا در محبس، قومیت تو، سمت و لسان و نه، به هر کدام اذیت به خاطر لسان یا قوم مذهب شده، سوال ما صدا کن. مسئولین محبس در خدمت شماست که برای شما خدمت بکنه. دا یادونې وړ ده چې اوس مهال د هیواد په زندانونو کې ډیری زندانیان په کوچنیو او یا لویو جنایي جرمونو بندیان شوي دي چې یو شمېر یې د اختر په اړه د ځانګړو فرمانونو له مخې آزاد شوي هم دي.